سلامونه دوستانو، هیله د جوړو روغ به وئ. راځئ دا ځل مو یونان ته بوځم، د یونان یوې جزیرې ته چې کریت نومیږي. کریت د یونان تر ټولو غټه جزیره ده، د مدیترانې په منځ کې ده او ښکلې جزیره ده. ډېر خلک ورځي لیدلو ته یې. موږ به یې هم لیدنه وکړو او هلته به نورې کیسې کوو. سلامونه، او دا ځل له یونان څخه، د یونان له کریت یا کریتي جزیرې څخه دا ځل به وګورو، دا سیمه به وګورو او ننداره به یې وکړو. له ډېر وخت وروسته هواوې ګرمې شوي دي، نو دا دی زه هم راغلم دا سیمه به تاسو ته وښیم. دا یو ډېره مهمه تاریخي جزیره ده د اروپایي سیمې یا د اروپایي هیوادونو یا د دغې تمدن تاریخ له همدې جزیرې پیل شوی دی. دلته ډېرې تاریخي پیښې شوي دي، ډېرې جګړې شوي دي او ډېرې کیسې شوي دي چې کرار به بیا په اړه وغږېږو. همدا اوس له هوایي ډګر نه راووتم، راورسېدم، هوا ښه ده، دا دې ګرمه ده. نو وروسته به بیا وګورو، ولاړ به شو نور ځایونو ته. اوس منتظر یم هغه موټر والا ته چې هغه راشي، نو بیا به انشاءالله چې ننداره وکړو د نورو ځایونو. هیله ده د دې سفر تر پای هم راسره اوسئ او ټولې برخې وګورئ او خوند ترې واخلئ. راغلو هوایي ډګر نه دلته هوټل ته. دغه هوټل دی، همدلته به یو څو شپې وو او ځینو نورو جزیرو ته به هم سفر وکړو. بیا به وګورو چې څنګه کېږي. هوټل هم ډېر ستر دی. باید نوبت ته منتظر شو. راځئ چې ووځو او بیرون کې وګورو چې څنګه فضا ده. دې خواته بیچ او حوضونه دي. جام رستورانت دی. دا هوټل چې دی غټ ریزورټ دی یا تفریحي آرامځای دی. بیا ډېر ځایونه لري، رستورانتونه هم ډېر زیات لري، حتی مارکیټ هم لري. دا د بیچ اړوند شیان پکې خرڅي.
دې خوا ته همدا حوضونه دي څو دانې 2-3 او وړاندې بیا نو هغه بیچ دی څوک غواړي دلته ولامبي هغلته ولامبي دا ټول د همدغې ریزورټ اړوند دي خبرې به وروسته وکړو په اړه یې دا یوه ډېره تنګه دره ده د راکلون نه یا هغه د کرت چې پایتخت چې دی یا مرکزي ښار چې دی د هغې نه تقریبا 1.5 ساعت په موټر کې لاره ده خو ښکلی ځای دی په راتګ او په لیدو ارزي زه به لږ موټر باید هغلته لوړ ودروي بیا لاندې راشي زه د نور د لیدلو وړ ځای پکې پیدا کړم چې ویډیو ښه وشي دلته خلک لامبي هم خو نن لږ وریځ ده اوبو کې ولوېدم خاندی به نه نو دغه ځای دی لږ هوا یخه ده جالبه ده ډېر لوړ دي نه پوهېږم ویډیو کې دلته ښکاري که نه ګر چې اوس دا د مې پای دی تورستان هم ډېر زیات شته خو ویل کېږي چې جون جولای کې بیا او اګست کې بیخي ډېر وي او
دلته بیا نو ممکن د عکس اخیستلو نوبت هم نه وي ځکه ټیک ټاک کې ما ځینې ویډیوګانې ولیدې ډېر زیات بیروبار و نو راځئ بېرته به وخیږو او نور ځایونه به وګورو ختلم بل جنجال داسې خاصه لاره نه لري چې سړی وخیږي پې اگر چې یونان ډېر تورستي هېواد دی ډېر زیات ګرځندویان او سیلانیان ورته راځي خو ځینو مهمو شیانو ته یې توجه نه ده کړې او بعضې شیانو تمه باید پکې را ټیټه شي هیلې ټیټې شي پکې ښه ستړی کړم راختلی څه ښه دلته موټرو لپاره پارکینګ هم لري او هغلته وړاندې کېناستو لپاره ځای چوکۍ ځای هم شته ډرون هم نشو پورته کولی مای ګاډ وړاندې دلته ولاړ شو بیرته به ولاړ شو نو موټر ته که هوا سمه وه بیا به راشو دغه ډېر ښکلي ځایونه دي او د وطن غرونه سړي ته ور یادوي دا هم یو بیچ دی خو متاسفانه چې نن د لمبو ورځ نه ده پالم بیچ ورته وي او د کریت د مشهورو بیچونو یو دی ښکلی ځای دی غټ پارکینګ هم شته رستورانتونه هم شته که راتلی نو څاڅکي څاڅکي باران هم شروع شو
هلته بیا لاره تللې هغلته وړاندې بله دره ده بل بیچ دی بیا دا که غواړي څوک لاړ شي کولی شي خلک راکوسېږي راځئ چې پالم بیچ نږدې نه وګورو هلته یو ډېر ستر د خرماو باغ دی نو همدې خاطره ورته پالم بیچ وایي یو هغه دره دی لوړه ځای راکوزه د اوبه راځي همدې خاطره هغه ځای ډېر ښکلی دی دلته لاره ورغلې ده دې خوا نه پیاده یو لس دقیقې د غره په ډډه کې راځئ چې څنګه ځای دی دا د یونان د نورو سیمو په څېر زیتون ونې ډېرې دي دلته خرما نارنج ترستان جرمنان ډېر دي او ایرانیان یا داسې خلک مې هم ډېر ولیدل فرانسویان خو افغانان مې څوک تر اوسه نه دي لیدلي موږ دا د ګرځېدو سره ډېر جوړ نه یو ډېر سړی ونه وي ګرځېدلی ما غوندې لټ وي زر ستړی کېږي په دا ډول غره ختنو او یا مخ په لوړه لارو کې هوا بېرته یو څه ښه شوه اوس نو دې ځای ښه ننداره کولی شو نو دغه ځای دی هغه لاندې خرماو باغ دی داسې په دره کې وړاندې تر ډېره ځای تللی لاندې بیا بیچ دی اوس هم خلک لامبي پکې زه چې ګورم وروسته ممکن ډېر شي چې هوا لږ راګرمه شي نور نو دغه ځایونه دي چې خپله یې ګورئ هیله ده چې خوښ مو شي دا غرونه ډېر ښکلي دي ډېر ښه طبیعي ځایونه لري او بوټي هم
زیاتې موږ د وطن بوټي ته ورته خو هلته خلکو متاسفانه نه پرېښول چې غټ شي او زر زر به یې سوله لپاره کارول او راوړل